سلامونه، ستړي مشي. د عجایبو خپرونې ته مو زه عقیله ذهین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې ستاسو لپاره داسې مطالب وړاندې کوم چې تاسو ایخ او حیران کړي. افغانستان له عجایبو ډک دی. عجیبه پکې ترسره کیږي، عجیبه خلق لري او عجیبه جغرافیه هم لري. نو نن درته د افغانستان عجایب در پېژنم. افغانستان او سیمه کې به داسې ډېر لږ خلک وي چې د بامیانو په اړه به یې نه وي اورېدلي. بامیان داسې تاریخي سیمه ده چې په نړۍ کې ساری خورا کم دی. بامیان د لرغوني افغانستان لرغونی ولایت دی چې له تاریخي او عجیبو اثارو ډک دی. بامیان له ډېرې پخوا زمانې نه د سیلانیانو د پام وړ ځای و او اوس هم هر کال د افغانستان او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه ورته سیلانیان ورځي. د بودا نړول شوي مجسمې، بند امیر، د غلغلې ښار، د ضحاک ښار، چهل برج، د اژدها دره او داسې نورې سیمې د بامیانو تاریخي او لرغوني ساحې دي چې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام یې ځان ته راړولی دی چې افغان حکومت او بامیان ولس د توریزم له درکه د کال ښه عواید لاسته راوړي. بودا، تاسو د بودا مجسمې لیدلې دي؟ ډېرې عجیبې دي که نه؟ د بودا مجسمې چې 1400 کلنه سابقه لري د بودایزم د وخت شاهکارونه دي. د سلطان ستره مجسمه چې 53 متره لوړوالی لري او کوچنۍ مجسمه شمشال یا شهمامه 15 مترو په لوړوالي د غره په زړه کې توږل شوې ده. دغه دوه مجسمې د نړۍ د عجایبو په حیث د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یا یونسکو سره ثبت دي. د بامیان یاد مجسمې او د مجسمو شاوخوا سیمه ډیره حیرانونکې ده. د مجسمې په شاوخوا کې ګڼ غارونه او سمڅې هم ایستل شوي دي چې یو مهال کې خلک اوسېدل. د همدغو سمڅو له لارې لیدونکي د مجسمو پاس برخې ته ورپورته کیږي چې د بامیانو ټول ښار ترې په سمه توګه ننداره کیدی شي. ویل کېږي چې په لومړیو کې د دغو مجسمو په سترګو کې د شوبین کاڼي ایښودل شوي وو چې رڼا یې له لرې ځایونو خلک لیده. که څه هم دغه مجسمې ونړول شوې خو لیدونکي کم نه شو. که تاسو د بامیانو تاریخي سیمې نه وي لیدلي، تاسو هیڅ ځای نه دی لیدلی. خو له بده مرغه دغسې تاریخي مجسمې ونړول شوې او ټوټه ټوټه شوې. خیر، په هر صورت زو بند امیر ته، ښکلي او حیرانوونکي بند ته، نن درته د خالق د قدرت یوه نښه در پېژنم. څوک چې بامیانو ته تللی وي نو دومره ژر ترې نشي راوتلی. څوک چې بند امیر او نورې تاریخي سیمې یې نه وي لیدلي. بند امیر د یکاولنګ ولسوالۍ کې د بامیانو د مرکز شمال لویدیځ په 20 کیلومترۍ کې موقعیت لري او په کال 1409 کې د 40,000 هکتاره ځمکې په مساحت د افغانستان د لومړني ملي پارک په حیث ونومول شو او د هېواد په کچه د سیل او سیاحت ځای لري. بند امیر 7 طبیعي او په زړه پورې بندونه لري چې د ذوالفقار، هیبت، پودینه، قنبر، غلامان، بربر او فنیرک په نومونو یادېږي. دغه بندونه له 90 څخه تر 469 هکتاره مساحت لري. د اوبو ژورتیا چې په 1452 کال کې د الماني لامبو وهونکو لخوا یې اندازه واخیستل شوه چې د هغه په وینا تر 90 مترو پورې رسیږي. دغه لاجوردي رنګه بندونه د وچو غرونو او غونډیو په زړه کې پراته دي. دغه طبیعي بندونه له رنګونو ډک دي او ځانګړي شکلونه لري چې هر لیدونکی ورته ګوته په غاښ پاتې کېږي. دغو بندونو کې ښکلي او رنګارنګ کبونه هم پیدا کېږي. ډېری سیلانیان پکې په کښتیو کې چکر کوي. د بامیانو بله ښکلې ارزښت لرونکې او عجیبه سیمه د غلغلې ښار. د غلغلې ښار تاریخ 10 او 11 میلادي پیړیو ته رسیږي چې پیل کې د بامیانو په بالاحصار یا د بامیانو په ښار یادېده خو د مغولو له تاړاکونو وروسته د غلغلې په نوم یاده شوه. دا ښار د اسلام سپېڅلي دین له څرګندېدو ان تر 9 هجري پیړۍ پورې د شین اسب د کورنۍ د سلطنت او غوري سلطنت پلازمینه وه. دا سیمه د بامیانو په سید آباد کې پرته ده چې د یو مخروطي شکله تپې سره یوازې یو کندر پاتې دی. که ستاسو په سیمه کې هم دا ډول لرغوني ځایونه وي، هیله ده چې راویې پېژنئ. دا وه د نن ورځې د عجایبو خپرونه. تر بلې مو په لوی خدای سپارم. ښاد اوسئ.